مبارک 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 افغانستان یو بل ستره بریا هم په خپل نامه کړه. دا چې ابراهیم ځدران او غفاري په دغه لوبه کې څه وکړل دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام په 14مه لوبه کې افغانستان په پیل کې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د افغانستان له لوري لوبډل مشر فرحان زاخیل او ابراهیم ځدران توپوهنې ته راووتل. افغانستان اته ویشت منډې کړې وې چې فرحان زاخیل د اتو منډو جوړولو وروسته سنجیت شرما وسوځوه. له هغه وروسته عمران میر راغی خو هغه هم ونه شو کولی چې له ابراهیم سره اوږده ملګرتیا وکړي او د 2 شپېتو په مجموعي منډو یې میاپن په توپ اریان لکړه ته کیچ ورکړ چې 21 منډې ترلاسه کړې. ابراهیم ځدران ښه توپوهنه پیل کړې وه او رحمان الله هم ملګرتیا ته راغی چې دواړه په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه او د 112 منډو ملګرتیا یې وکړه چې د افغانستان منډې 140 ته ورسولې. رحمان الله د 80 منډو ترلاسه کولو وروسته خپله ویکټه له لاسه ورکړه. د افغانستان وروستی توپ وهونکی شفیق الله غفاري و چې د لوبې په وروستی توپ یې د چیټیا په توپ باندې محمد فراز الدین کیچ کړ. افغانستان په ټاکلو 500 اورونو کې په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو یې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 215 منډو هدف وټاکه. د متحده عربي اماراتو له لوري میاپن 2 سنجیت شرما دیشان چیټیا او اریان لاکړه یو ویکټ ترلاسه کړې. د افغانستان له لوري یو ځل بیا شفیق الله غفاري خطرناکه توپچونه ترسره کړه چې 15 لوبغاړي یې له میدانه بهر کړل. همداراز 3 لوبغاړي بیا نور احمد هم وسوځول او افغانستان ته یې ستره بریا ور په برخه کړه. متحده عربي اماراتو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې وکړې او افغانستان د 140 منډو په ستر توپیر په نړیوال جام کې پرلپسې دویمه بریا هم خپله کړه او بل پړاو ته د تګ لارې هم پیدا کړه. شفیق الله غفاري د ښې توپاچونې له امله یو ځل بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. نوموړي تر دې مخکې هم په لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړې وه. د یادولو ده چې افغانستان به د 19 کلنو نړیوال جام کې په ډي ګروپ کې خپله وروستۍ لوبه د کاناډا لوبډلې سره ترسره کوي. افغانستان اوس مهال به دغه ګروپ کې په سر کې قرار لري او له کاناډا سره تر لوبې وروسته به بل پړاو ته لاړ شي چې بیا به کومو لوبډلو سره مخ کیږي هغه به وروسته معلومه شي. نو یو ځل بیا د ټولو دوستانو ته مبارک وي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.